په فاریاب کې د یو ترافیکي پیښې په پایله کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سلامونو مهر کلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. فاریاب کې سیمه ییزو مسؤلینو خبر ورکړی د دغه ولایت په خواجه سرپوش ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې 4 تنه مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الله محمدي ویلي دا پیښه پرون یکشنبه د لندۍ پر 8 په خواجه قشتي سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا په دې پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون 4 تنه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس همداراز ویلي چې د دې پیښې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې اندېښمن ښودل شوی دی. په ورته وخت کې یو بله پیښه کې یو موټر سایکل له یو موټر سره ټکر کړی چې 2 کسان پکې ټپیان شوي دي. په دې وروستیو کې د فاریاب په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې ترافیکي پیښې په بېساري توګه ډېرې شوي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.